افغانستان له هند څخه یوه غټه ماته ومنله. دا چې د افغانستان نیټ رن ریټ د مثبت 3 څخه 100 ته راکوز شو، کومو لوبډلو ته د مخکې تګ چانس برابر شو. افغانستان ته د دوهم پړاو د ورتګ لپاره څه کول پکار دي، د هر سره په همدې ویډیو کې وګورئ. افغانستان نن له هند نه یوه غټه ماته ومنله چې په دې سره د هند نیټ رن ریټ له منفي څخه مثبت 0.7 ته لوړ شو او د افغانستان نیټ تر ټولو لوړ رن ریټ چې مثبت څه باندې 3 و، مثبت 1.48 ته راکوز شو. څه چې هند غوښتل هماغسې وشول. له پیله تر پایه د هند لاس په وړیو کې و. اوس نو هند ته کمزوري لوبډلې پاتې او د مخکې تګ ډیر چانس لري. نیوزیلند ته صرف د افغانستان ماتول شرط دي. افغانستان ته له نیوزیلند څخه یوازې ګټل نه، بلکې په لوړ رن ریټ لوبه ګټل ورته اړین دي ترڅو دوهم پړاو ته لاره پیدا کړي. که چیرې افغانستان غواړي چې دوهم پړاو ته لار پیدا کړي، نو باید له نیوزیلند څخه په لوړ توپیر لوبه وګټي، نه یوازې ګټل، ځکه چې کیدای شي هند او نیوزیلند باقي کوم لوبډلو سره چې لوبه لري هغه کمزوري لوبډلې دي، کیدای شي ښه لوبه ترسره کړي او د مخکې تګ چانس ورته ډیر دی. خو افغانستان ته له نیوزیلند څخه یوازې لوبه ګټل نه، بلکې په لوړ رن ریټ سره په ښه توپیر سره لوبه ګټل مهم دي ترڅو دوهم پړاو ته. قدرمن دوستانو، تاسو دعا کوئ، انشاءالله لا امید مو ختم نه دی او امید لرو چې دوهم پړاو ته به لار پیدا کړو. تاسو دعاوې کوئ. در بل خبر چې زه بیا د زادل کو د تاسو په دغه پړکې ترې په خون کې ځان له مسپاره ما چې خوشاله وکړم غواړم افغان کرکټ انفو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ښه وخت.